د پانګونې بین الوزارتي کمېټې له لوري د شاوخوا 12 میلیاردو افغانیو پانګونې په ارزښت مختلفې طرحې تایید شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمېټې د فعالیت له پیل بیا تر دې مهاله په مختلفو سکتورونو کې لسګونه د پانګونې طرحې ارزولې چې له جملې یې یو شمېر د دغه کمېټې له لوري تایید او د اقتصادي کمیسیون له لوري منظور شوي دي چې اوس مهال یې عملي کار روان دی. د کابل ښار اړوند په کوټه سنګي سیمه کې د ملت سوداګریز مارکېټ جوړول، د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار کې د سوداګریز مرکز او استوګنیزو اپارتمانونو جوړول، د کابل ولایت اړوند په ختیځه دروازه کې د برېښنايي دروازو د کمپلکس جوړول، د هېواد په ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو نصب، د هرات ولایت پل هاشمي سب سټیشن له نورالجهاد سب سټیشن څخه تر پل هاشمي سب سټیشن پورې د 220 کیلو ولټ سنګل سرکټ د لاین انتقال، په هرات ولایت کې د موبایل سب سټیشن جوړول او د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید هغه پروژې دي چې د پانګونې بین الوزارتي کمېټې له لوري تر تخنیکي ارزونې وروسته تایید او د اقتصادي کمیسیون له لوري منظور شوي دي. پر یادو پروژو د عامه خصوصي مشارکت له لارې د شاوخوا 12 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي چې زرګونو کسانو ته یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن